خلک شو راټول زمونږ په شور راته څه مه وایه، یه جانانه خدای دپاره نور راته څه مه وایه. او بېګا دې رور رټلی یم سحر مې رور رټلی یم، ستا دې که زما دې خو ضرور راته څه مه وایه. او خانجي ما د حجرې د هر یو کټ لنګه راښکلې ده، پیسې نن لرم ته د قرض پور راته څه مه وایه. او یاره ښه کنځل وینا کوه خو د رقیب مخکې، یاره ښه کنځل وینا کوه خو د رقیب مخکې، ورو ورو راته وایه خو په زور راته څه مه وایه. او ښکلي چې خرځی وي د حسین صادق خبره چې، ښکلي چې خرځی وي د حسین صادق خبره چې، په سر باندې مې ایښې د خپل کور راته څه مه وایه. او خان یمه د زړونو په خانۍ باندې غاوره یم، خان یمه د زړونو په خانۍ باندې غاوره یم، ما به دا خمار څنګه راخور راته څه مه وایه. د بل غزل څه شعرونه دي چې وایي داسې مې خورې په سر ماړه وه، ما نه جانانه نظر ماړه وه. او زه ګورې تش په تا مین نه یمه، زه ګورې تش په تا مین نه یمه، د جون کتاب یمه ما زر ماړه وه. او د وخت خندا لره پیدا دی یاره، د وخت خندا لره پیدا دی یاره، تش په ګیلو مازدیګر ماړه وه. او زما د ملا نه لاسه کوتې نه دی، زما د ملا نه لاسه کوتې نه دی، بیا مې د زلفو په غر ماړه وه. او دغه سړی ګورې په زړه خیرن دی، دغه سړی ګورې په زړه خیرن دی، زړګیه ځان په زرګر ماړه وه. او زه او ستا سترګو ته کتل ګرانه ده، زه او ستا سترګو ته کتل ګرانه ده، موږ مسلمانه په شر ماړه وه. او چې جنکۍ ورله هم نه راځي نو، چې جنکۍ ورله هم نه راځي نو، خان ټوله ورځ په ګودر ماړه وه. ګرانو مینوالو کلامونه ورسره د خان عمرزی. ډېره مننه، والسلام.